صحیح ده وکړو. هغه دا خو ماشوم بې هوشه شو، کور ته یې بوځم اوبه به یې وڅښم. سهیل او توصیفه دې خوا راشئ. جی پاپا سم وی ته دا وی چې دا ماشوم بې هوشه شو، لږې اوبه والا راوړه. ها جی. دا والا پاپا. اوبه وڅښئ بچی. تاسو ولې بې هوشه شوئ؟ ما خو 3-4 ورځې ډوډۍ مې نه وه خوړلې، د ولږې د لاس راباندې چلو شو. توصیف ورشه روټۍ والا راوړه. بچی روټۍ والا ګیلاس والا ډک کا. بچی موټ شوئ؟ زه ځم اوس کار له. ولې تاسو خو ډېر ماشوم یې، تاسو کار کوئ، ستاسو په کور کې څوک نشته؟ څوک هم نشته، ټول مور او پلار مې وفات شوي دي، صرف مې کچه خور ده او بس زه کار له ځم او بس. ته به زما سره په دې کور کې پاتې کېږې، څنګه چې زما توصیف او سهیل بچي همدغه شان زما بچی تم مې. خوښه مې ده. زما خو سموسو ته داسې زړه شوی دی. او کنه یاره زما خو سموسو ته زړه شوی، خو راوړي به یې څوک؟ زنګرای نوکر دی نه، په هغه به یې راوړو که نه. راځه ځانه روډ جوړومه. پاسه لکه د دې شګې دی د پلار شګه ده. لکه نوکره تو په شګو کې لوبې کې او موږ له به دا سموسه یې څوک راوړي؟ را به وړم دله، تاسو پیسې راکړئ. که موږ پیسې رالو راځو. A few moments later. د خان زوی خو داسې اوده دی، تو وایې چې ټوله شپه یې خرګاډۍ راښکودي دي. پاسه سموسه یې به دې راله پلار راوړي. جی زما سترګې پټې شوې وې، پیسې راکړه چې راوړم درله. زر راځه. خدا راله څنګه نوکر راکړی دی، سموسو لم څنګه ولېږو. بلکل منم دي. 3 hours later. ډېره زیاتې یخني ده. بچی ولې تاسو بهر ناستئ؟ راځئ کمرې ته راځئ. راځئ کمرې کې سمونه، بهر خو ډېره زیاته یخني ده. زه په دې څادر کې لږ ګرم شومه، بهر خو ډېره یخني وه. پاسه تا چا اجازت درکړې چې زنګ برې کټ کې پروت یې؟ ته ډېر به ګرم شوې، هغو جل ته لاړ شي، هلته م ټاټ خور کړې ده، میخې سرخوا ته به سم دی. خیال دې نه څنګه زنګ کټ ته راختلی و، دومره سقا بنتې ځي. راځه مړه د پړق لبه کوم. ټیک ده که نه، لا پړق به راکړې. سهیل خو راګیل شو، ورېږه چې بابا ته مې ووایي. اوس پسې چې د سهیل کوم حالات دي، یا الله سهیل بچ کړي. ډاکټر صاحب څه چلو شو دا مریضو؟ تاسو مریض یې ضرورت دی. اوس پسې چې کېږي وګورئ
زه بوله زه ورکم که نه تاسو خو ډېر زیات ماشوم یې دی به زما ورور دی زه بوله یې نه ورکمه څنګه یې بابا گزاره مې کړې ده ورک شه د مخې لمې بچیا دا ولې ستاسو د اینې ضرورت و اینه خو تاسو له ده درکړه دا نن چې تاسو ژوندی نو د په وجه باندې ژوندی ښه بابا دا باندې خو مونږ ډېر ظلمونه کړي دي خو نن نه پس دا زمونږ ورور دی او په ده باندې به ظلم نه کوو